بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يصورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة. عزتمندو لیدونکو او اوریدونکو مسلمانانو ورونو، د پیغام پښتو تلویزیون نه تاسو ته د کتاب بلوغ المرام شرح وړاندې کیږي. په دې کتاب کې رسېدلی یو کتاب الزکات ته، چې زکات دا د الله جل جلاله حق دی په مال د بندگانو کې، او یو رکن دی د ارکانو د اسلام نه، یو فرض دی د فرائض د دین نه، او دا د اسلام یو شاعر نه دی، د نښو د دین اسلام نه دی، چې کوم مؤمنانو ته الله هغوی به د خپلو مالونو نه په کال کې یو ځل زکات ادا کوي. د مسلمانانو نه فقراو، مساکینو، ابن السبیل، فی سبیل الله ځایونو کې به خپل مالونه مصرفوي. خو د دې زکات دپاره په دین اسلام کې شرایط دي، او دوه مهم شرطونه پکې مخکې بیان شوي وه، چې کله مسلمان عاقل وي او مسلمان وي او دی مالک د نصاب شي، او د ده په دې مال باندې کال تیر شي، نو د ده په مال کې زکات ورکول فرض دي. او د سره د قدرت نه د زکات نه ورکول او منع کول د زکات سبب د عقوبت دی، سبب د سزا دی، په دنیا کې هم په آخرت کې هم. تر دې پورې که چېرته یو څوک سره د قدرت نه په زکات باندې زکات نه ادا کوي، مانعینو د زکات سره او دارنګه منکرینو د زکات سره قتال کول جایز دي. دلته مونږ په دې کتاب کې احکام د زکات ذکر کړه. اوس یو بله مسله ده چې د زکات سره تعلق لري. په دې احادیثو کې هغې ذکر شوی د هغې بعضې تفصیل به انشاءالله تاسو ته وشي. عمرو بن شعیب د خپل پلار هغه د خپل نیکه نه روایت کوي چې رضی الله عنه امراتن اتت النبی صلی الله علیه وسلم، یو زنانه نبی صلی الله علیه وسلم ته راغله و معها ابن، هغې یو زوی و فی ید ابنتها مسکتان من ذهب، او د لور په لاس کې دوه بنګړي د سرو زرو و، د سرو زرو یو دوه بنګړي د لور په لاس کې و. فقال لها، لور یې راویستل، د دې زنانه امراله لور هم ورسره ده، خو د دې لور په لاس کې د سرو زرو دوه بنګړي دي. فقال لها اتعطین زکات هذا؟ ته د دې بنګړو زکات ورکوې؟ قالت لا، ولنه د دې زکات خو نه ورکوم. قال ایسرکی، آیا ته خوشحالیږې په دې باندې ان یصورک الله بهما یوم القیامة، چې بنګړي در واچي د دې په بدل کې الله د قیامت په ورځ د جهنم د اور نه سوارین من نارن، د جهنم دوه بنګړي د اور نه در واچي ستا لاسونو ته، په دې خوشحالیږې؟ فالقتهما، هر کله چې زنانه دا وعید او دا د ویرې حکم واورېده،
نو دا بنګړي ایسته وغورځول. امام ابن حجر وایي چې حدیث 3 کتابونو د سننو روایت کړی دی، سند په لحاظ قوي دی. مستدرک د حاکم دا صحیح ګڼلی دی او په دې سند باندې د عائشې رضی الله عنها هم حدیث روایت کړی دی. د دې ښځې چې کوم لورګانې لور ځان سره راویستې وه، د دې د نوم په باره کې راځي چې د دې نوم اسماء بنت یزید ابن سکن الانصاریه الاوسیه د اوس قبیلې نه وه او اسماء بنت یزید نوم و. دا یو حدیث شو په دې باره کې چې کوم حلي او زیورات چې زنانه یې استعمالوي، په لاسونو کې اچولي وي، غوږونو کې اچولي وي، د هغې حکم ذکر شو. او د دې حدیث د ظاهر نه دا معلومه شو چې نبی صلی الله علیه وسلم دې ښځې ته وویل چې دې زکات ته ورکوي او که نه، هغې ویل چې نه ورکوم. نو د دې لپاره وعید ذکر کوي په صورت د نه ورکولو کې. ظاهرا د حدیث نه معلومه شو چې په دغو زیوراتو کې زکات شته دی، په دې حلیو کې د استعمال په اشیاو کې چې حد د نصاب ته ورسېږي زکات پکې دی. خو دا مسله اختلافي ده، تفصیل د مسئلې انشاءالله تاسو ته عزتمندو را روان دی. دویم حدیث دی عن ام سلمه رضی الله عنها انها كانت تلبس اوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله اكنز هو؟ قال اذا اديت زكاته فليس بكنز. ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې دی به اغوستله زیورات د سرو زرو. اوضاح جمع ده او مفرد وضح راځي، او دې ته وضح ځکه وایي چې دا پړق او چمق کوي چې کله دې غوږونو ته اچولي وي. دا یو قسم ته حلي ده د سپینو زرو او بنګړي دی چې په لاسونو کې اچول کېږي، چې کله لاس ته واچوي نو اساور ورته وایي، چې خپو ته واچوي نو خلاخل ورته وایي. نو اوضاح د دې سره اغوستل به په لاسو او خپو کې بنګړي د سپینو زرو اچولی وو. هغې ویل یا رسول الله اکنز هو؟ دا هم خزانه ده چې قرآن کریم کې الله وعید ذکر کړی دی چې الذین یکنزون الذهب والفضة، هغه څوک چې سره او سپین خزانه کوي او بیا د هغې په باره کې بخل کوي او زکات نه ادا کوي، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه، کم چې دوی پې بخل کړی دی د هغې به د قیامت په ورځ دوی ته توق اچول کېږي. نو دې کې دا ذکر شو عزتمندو چې دا زنانه تپوس کوي چې آیا دغه هم په دې کنز کې شامل دی که نه دی شامل. هغې قرآن کریم د آیت نه معلومیږي چې سره او سپین څوک ولري او زکات ادا نه کړي، د قیامت په ورځ به ماران شي او د ده غاړې ته بیا الله شي. آیا دا هم په دې کې دي که نه دي؟ قال نبي اسلم څه ورته فرمایي؟ اذا ادیت زکاته، که د دیو زکات د ادا کړ فلیس بکنزن، بیا خزانه نه ده. یعنی قرآن کریم کې چې کنز ذهب او فضه ورته ویل شوي په هغه صورت کې چې یو څوک ذهب او فضه سره او سپین لري خو زکات یې نه ادا کوي، یو څوک نقد پیسې لري زکات یې نه ادا کوي، مال لري زکات یې نه ادا کوي، نو بیا کنز دی. او چې کله زکات یې ادا کړي، که د یو چا مال ډېر هم وي، میلیونونه وي، لکونه وي، او زکات یې ادا کړی ورسره پرتې وي، نو هغه بیا کنز نه دی، په هغې الله نه رانیسي. الله ورکړی مال دی، حلال دی، ورته ساتل جایز دی. د دې دواړو حدیثونو نه ظاهرا عزتمندو دا معلومه شو چې په زکات شته دی په هغه حلیو زیوراتو کې چې هغه د استعمال دپاره وي. برابره خبره ده که لږ او که ډېر وي، ځکه دلته مسکتین من ذهبین چې راغلی دی یا اوضاح چې د سپینو راغلی دی، هغه خو نصاب د نقدو ته نه رسیږي. ځکه تاسو ته پته ده عزتمندو چې دا زنانه چې د اوضاح د سپینو زرو د لاسونو خپو ته واچوي، د دې نه 590 ګرامه خو نه جوړېږي لاسونو ته. نو دارنګه دا 2 سوارین دا هم نصاب ته نه رسیږي، 20 مثقال اندازې ته نه رسیږي. هغه 20 مثقاله تقریبا
او یا 80 ګرامه دي، دې ته هغه هم نه رسېږي، 8 تولې دي. نو ظاهره د حدیث نه دا معلومیږي چې لاس ته د کوم زیورات اچول هغې به زکات ورکوې. نو ځکه دا مسله تفصیل غواړي، د دې احادیثو باندې وضاحت او بحث کولو ته ضرورت دی. د علماو اجماع د عزتمندو چې زکات په ذهب او فضو کې واجب دی، که نقود وي او که حلي وي او که هر څه وي، خو تر څو پورې چې دا حلي د استعمال دپاره نه وي او یا عاریه او امانت د چا نه راسره شوي نه وي، نو بیا خو په اتفاق سره پکې زکات شته. او کوم حلي چې یو څوک لري زیورات او استعمال دپاره دي، صرف د ساتلو دپاره نه دي، نو د هغې په زکات او عدم زکات کې د ائمو اختلاف دی. امام ابو حنیفه رحمه الله او دغه اتباع وایي چې په حلیو کې هم زکات شته، که د استعمال دپاره وي هم په دې کې زکات دی. زکات په حلیو کې شته، برابره خبره ده که د استعمال دپاره او که نه د استعمال دپاره. په تابعینو کې عطا، سعید بن جبیر، مجاهد، نخعی ټول دا وایي. او د جمهورو مذهب دا دی چې په هغوی کې صحابه و تابعین او اتباع تابعین موجود دي. په صحابه کې عبدالله بن عمر دی، انس دی، جابر بن عبدالله دی، عایشه ده، اسماء بنت ابوبکر ده. او دارنګه په ائمو ثلاثو کې امام شافعي، امام مالک، امام احمد دی. تابعین کې سعید بن مسیب، حسن بصری، قتاده او طاووس دي. داسې نور د دې ټولو په نیز باندې په دې حلوي کې او په زیوراتو کې چې کوم د استعمال دپاره وي په هغو کې زکات نشته. زکات په هغه صورت کې دی چې د استعمال دپاره نه وي او د حفاظت دپاره وي، او بل شرط دا دی چې نصاب ته ورسیږي او کال پې تیر شي بیا پې زکات دی. او کوم چې د استعمال دپاره دي او زنانه یې غوږونو ته اچوي، لاسونو ته اچوي، نو دا که هر څومره وي په دې کې زکات بیا وای نشته دی. د دې دوو مذاهبو منځ کې دا مسله اختلافي ده. دې اختلاف د حل دپاره دواړه جانب ته دلایل موجود دي. تاسو ته به عزتمندو دا مسله په تفصیل بیان کم او دلایل د دواړو جانبینو او قول راجح به ذکر شو. هغه څوک چې وایي چې په دې کې زکات واجب دی، لکه امام ابو حنیفه او بعض صحابه کرام او بعضی نور احناف چې ورسره په دې مذهب کې ملګري دي، هغوی وایي چې واجب دی زکات په حلیو کې، برابره خبره ده که د استعمال لپاره او که غیر استعمال لپاره وي. اول دلیل حدیث قرآن کریم آیت دی چې الله فرمایي چې والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله. هغه څوک چې سره وسپین خزانه کوي او د الله په لاره کې نه مصرفوي، او دلیل نیسي د هغه آیت حدیث نه چې په بخاري او مسلم کې راغلی دی چې نبی اسلام قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي من حقها إلا إذا كان يوم القيامة سفحت له صفائح من النار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جباههم وزهره جبينه وزهره. ابي هريره فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي نشته یو سرو سپینو والا چې د هغې حق نه ادا کوي مګر د قیامت په ورځ چې راشي د دپاره به د اور ټکلۍ او سکروټې جوړې شوي وي، په جهنم کې به ګرم شوي وي، د ده تندی او ملا به پې داغل کېږي. نو سره و سپینو څوک مالک وي او د هغې زکات نه ادا کوي، د هغې نه به د سرو زرو د هغو نه به د سکروټې جوړې شي، د جهنم په اور باندې به ګرم کړی شي او انسان پې داغول کېږي. دا صحیح حدیث د بخاري او د مسلم دی او ډېر سخت وعید دی چې د هغه چا دپاره چې الله ورته مال ورکړی دی او زکات نه پکې ادا کوي. هغه وایي چې عموم د دې آیت کریمه او عموم د حدیث شامل دی ټولو انواعو د ذهبو ته، که د استعمال دپاره یي، که د اجارې دپاره یي، که د زیور دپاره یي. او دارنګه دغه مخکني دوه حدیثونه چې په دې
د ام سلمه رضی الله تعالی عنه حدیث چې اوضاح یې لرل او هغه بل حدیث د هغه زنانه چې رای عمرو بن شعیب بن ابي عن جده روایت چې و چې هغې لور په لاس کې بنګړي وه دا دواړه حدیثونه مو سره یو ځای کوي او په دې باندې د دې نه استدلال کوي چې حلیو کې زکات شته دی. خو د دې دواړو دلایلو نه مختصر جواب دا دی چې هلته آیت عام دی په هر ذهب او فضه کې که قلیل وي او که کثیر وي که نقدي وي او که غیر نقدي وي. نو دارنګه حدیث هم عام دی په قلیل او کثیر نقدي او غیر نقدي په ټولو کې عام دی. نو دارنګه آیت او حدیث عام دی په ماشیو په حیواناتو په حبوبات ټولو کې عام دي. قلیل او کثیر ذکر په قرآن کریم کې نشته او احادیثو کې هم د ځمکې نه چې کوم څه راوځي هغه عام ذکر شوي دي. خو داسې عمومات چې قرآن کریم کې او په احادیث کې راشي لپاره خصوص نصوص ضرورت دی. د هغې بیان به په خاص روایاتو سره او په هغه احادیثو سره کیږي چې تخصیص د دې عموماتو کولی شي. اوس ګورئ دلته که د دې آیت نه عموم استدلال کوي نو په دې کې قلیل و کثیر نه ذکر شوی خو د قلیل و کثیر تخصیص شته ځکه ذهب او فضه کې خو بالاتفاق هله زکات فرق ګرځېږي چې نصاب ته ورسېږي. حدیث بیا دا تخصیص دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې لیس فیما اقل من 20 مثقالا من ذهب ولا فیما اقل من 200 درهم صدقه. ذهب چې د 20 مثقال نه کم وي او فضه چې د 200 درهم نه کم صدقه پکې نشته. نو د اوښانو په باره کې ویلي چې د 50 نه کمې زکات پکې نشته. غویان د 10 نه کمې زکات نشته. ګډې د 40 نه کمې زکات نشته. او غلې او دانې چې د 50 څخه نه کمې زکات پکې نشته. نو ګوره هغه عموم خاص شو په نصاب سره. نو دا احادیث چې دي مقید دي په دې قید باندې چې په قدر د نصاب ته ورسیږي. نو دارنګه دغه عمومات په دې باندې مقید دي لکه په حیوانات په سریدونکو باندې مقید شوي دي او د ځمکې نه چې کوم څه راوځي هغه په دې مقید شوي دي چې په ماسقة السماء. نو دارنګه عزتمندو چې دلته دا قید هم پکې موجود دی چې دا ذهب او فضه باندې زکات اله دی چې نصاب ته ورسیږي او دا قید هم ورسره مراد دی لکه وروسته احادیث تخصیص کوي چې هغه د حلي دپاره نه وي هغه د زیور دپاره نه وي. هغه صحیح احادیث پرې وروسته را روان دي او زیورات هغه نصاب ته رسېدلي وي که بالفرض په ثابته شي. اوس دغه احادیث چې دې نه استدلال شوی دی په دې کې خو دومره لږ زر ذکر دي چې هغه کې نصاب ته رسېدلي نه دي ځکه نو دغه احادیثو به هم جوابونه په خپل ځای باندې راشي. الله دې موږ په دې مسله باندې پوهې کړي او په بل پروګرام کې به انشاءالله د دې پوره تحقیق تاسو ته نور جوابونه هم راشي. امید دی چې تاسې دا پروګرامونه مسلسل واورئ ځکه دا د یو بل سره تعلق لري او په راتلونکي پروګرام کې به د دې مسئلې پوره تفصیل او د دواړو مذهبونو بیان او بیان د ما هو الراجح تاسو ته وشي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.